د دې سورت نوم سوره یاسین دی. دا یاسین چې دی نو دا خو یا د حروف مقطعاتو نه دی، لکه څرنګه چې د قرآن په نورو ډېرو سورتونو کې په آغاز د سورت کې حروف مقطعات راغلي دي او د هغې معنا الله او رسول ته معلومه ده، بل چاته معلومه نه ده. نو یا خدا یاسین د حروف مقطعاتو نه دی. علامہ ابن عربی په احکام القرآن کې د امام مالک رحمه الله قول نقل کړی دی چې یاسین دا د الله د نومونو نه یو نوم دی. علامہ ابن جبیر رحمه الله قول دی چې یاسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نومونو کې یو نوم دی، او چا دا روایت هم نقل کړی دی چې یاسین دا د حبشي ژبې ټکی دی او د یاسین معنی ده یا انسان اے انسانا. د دې صورت نور نومونه هم په روایاتو کې راغلي دي. یو نوم یې راغلی دی سوره عظیمه. په تورات کې د دې صورت نوم دی سوره معمه. د معمه معنا یعنی دا صورت د خپل لستونکي د دنیا او د آخرت خیر او برکت هغه نصیب کوي او عام کوي. دې وجې نه د دې صورت نوم سوره معمه دی. بل نوم یې سوره مدافعه راغلی دی په روایاتو کې. دا د خپل لستونکي او تلاوت کوونکي نه مصیبتونه او بلاونه دفع کوي، ځکه ورته مدافعه وایي. او څلورم نوم یې په بعضو روایاتو کې سوره قاضیه راغلی دی په ضاد سره. دا د خپل ویونکي حاجات پوره کوي، نو ځکه ورته سوره قاضیه وایي. د سوره یاسین ډېر فضایل په احادیثو کې راغلي دي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے ترمذی شریف کی دے فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن یاسین. د هر یو چیز یو زړه وي او د قرآن زړه چې دی دا سوره یاسین دی. ومن قرأ یاسین كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. او چا چې سوره یاسین ولستلو یوزل، الله تبارک و تعالی دې بندلا د سوره یاسین په لستلو باندې د قرآن د لزل لستلو ثواب ولا ورکړي، لکه سوره یاسین چې لزل ولستلو. نو ډېره لویه بدقسمتي ده د قرآن ختم خو چرته په رمضان کې بعد خلک کوي. په رمضان کې څه خلک ډېر د قرآن تلاوت کوي، ډېر تلاوت کوي، او څه داسې وي چې په رمضان کې هم قرآن راوالي. خو دا ډېره لویه بدقسمتي ده چې په دې وړو وړو صورتونو باندې الله دومره اجر ورکوي او موږ دا هم ونه وایو. د بعضو مشرانو به دا صورتونه دومره لوستل چې باوجود د دې نه چې هغوی نه علم کړي وي نه حفظ کړي وي، خو دا صورتونه ورته یاد دي. ډېر داسې کسان چې ستا به پرې هېڅ خیال نه راځي چې یاره ده ته به هم څه یاد وي، دا صورتونه یې دومره لوستلي چې دا ورته په یادو باندې یاد شوي. او بعضې مسلمانان دونه ناراسته او دومره بېخونده وي، په 24 ګنټې کې د قرآن ناوالي. سوره یاسین در ورځې یو ځل وایه، الله بدل د 10 قرآنونو د ختم ثواب درکوي، اجر به درکوي. موږ ډېر په غفلت کې پراته یو، موږ قرآن ناوانه غشتو، د قرآن یو 15 آیات هم تلاوت نه کړو. هسې وایو چې قرآن داسې او قرآن داسې، خو بې وفایي ورسره کړو. نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تبارک و تعالی عظیم پیغمبر او فرمایل دله به الله د لزله د قرآن د ختمولو ثواب ورکړي. او د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ یو حدیث مبارک تفسیر مظهری صاحب نقل کړی دی.
په هغې کې دي چې څوک هغه بنده چې هغه مړ کېږي او د هغه په خوا کې د سوره یاسین تلاوت وکړي نو د دې سوره یاسین په لوستلو سره د هغه مرګ اساني. پالنپوري رحم الله لیکلي چې د دې وجه څه ده او د دې ټیم څه دی. وایي موږ خلک چې مړي ته قرآن وایو نو الی ورته وایو چې هغه بېهوشه شي او په ځان نه پوهېږي، نه بلکې دا به ورته هغه وخت کې وی چې د ده هوش او حواس په ځای باندې. ځکه په سوره یاسین مضمون چې دی، موضوع چې ده، هغه 3 څیزونه دي: توحید دی، رسالت دی او معاد دی. په دې کې د الله د وحدت، د الله د توحید بیان دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت بیان دی او د معاد بیان دی. معاد څه ته وایي؟ د مرګ نه بعد د واپس ژوندي کېدلو بیان دی. نو په دې کې د واپس ژوندي کېدلو او د آخرت بیان دی. نو چې کله دا بنده مري او دی په هوش او حواس کې وي او دی دا قرآن د سوره یاسین په خپله اولولي یا ورته بل څوک اولولي، نو وایي دی د معاد دا خبرې واوري چې زما اصل ځای دا نه دی، زما اصل ځای هغه آخرت دی او زه مؤمن یم، ایمان مې په الله او رسول راوړی دی، نو ما له الله جنت تیار کړی او خپله رضا تیاره کړې ده. وایي د ده دا روح خوشحاله شي او دا په خوشحالۍ باندې د ده نوځي. اوس دلته یو خبره بله راځي چې ما ته سوره یاسین تلاوت کوي نو آیا زه په دې سوره یاسین پوهېږم او که نه؟ په دې میدان پوهې کړی دی، ترجمه مې کړې ده چې د دې آیت څه مطلب دی. نو ګورې دا هم د فکر خبره ده. او فرمایي چې په دې کې د معاد مضمون دی، نو چې دا کوم بنده مړ کېږي نو دی دا واوري نو د ده دا روح خوشحاله شي او دی خوشحاله شي او وایي چې زه مړه پردي ځای ته خو نیم روان، الله ما دپاره آخرت تیار کړی، جنت تیار کړی دی. د رسول الله د رسالت بیان دی پکې، د الله د وحدانیت بیان دی پکې، هغه مې رب دی، دا بل مې رسول دی او په ما ډېر مهربانه دی. نو ډېر په خوشحالۍ سره دنیا نه لاړ شي، نو مرګ ورته اساني شي. نو د مړي په خوا کې د دې صورت لوستل، په دې سره په مړي باندې فراخي راځي او کوم بنده چې مري په هغه باندې دا مرګ اساني. بل روایت دی د حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ، هغه فرمایي یاسین قلب القرآن، یاسین چې دی نو دا د قرآن زړه دی. لا یقرأها عبد یرید الله والدار الآخره، نلولي دی لره یو کس مگر چې هغه د الله رضا غواړي او د آخرت کور غواړي، یعنی خالص د الله د رضا دپاره اولولي. الا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، د دپاره الله د ده مخکیني او رستني ګناهونه ټول معاف کړي چې په اخلاص یې لولې. وما تأخر، او هغه ګناهونه چې کوم رستو دي. او بیا فرمایي فقرؤوها علی موتاکم، الله رسولو فرمایل په خپلو مړو باندې سوره یاسین وایه چې الله پې پراخي راولي. قبر ته ووایه، کور کې ووایه، جومات کې ووایه او خپلو مړو ته یې وبخه، الله به پې اسانتیا راولي، الله به پې تخفیف راولي، الله به بخنه نصیب. نو د دې صورت نور ډېر زیات فضایل هغه په روایاتو کې راغلي دي. او د دې سوره یاسین په باره کې صاحب د تعطیر الانام فرمایي چې که چا په خوب کې سوره یاسین تلاوت کړ، ټول صورت تلاوت یا بعضې آیاتونه تلاوت کړ، یا بل چا دا سوره یاسین لوستلو او د واورېدو ټول یا بعضې آیاتونه یې واورېدل، وایي د دې تعبیر څه دی؟ وایي د دې تعبیر دا دی چې حشره الله فی زمرة محمد صلی الله علیه وسلم و آله، الله به د حشر د محمد رسول الله سره وکړي او د هغه د آل سره د قیامت په ورځ به د حشر الله نصیب کړي. دا ډېر مبارک صورت دی او پکار خدا ده چې مسلمانان دا په یادو یاد کړي. که په یادو وله نه ورځي چې دا په خپلو معمولاتو کې راولي او د دې تلاوت کوي، په ورځ کې یو ټیم خاص کړي او د دې صورت تلاوت کوي، او بیا دا د ده دپاره د اخرت ذخیره وګرځي. الله تبارک وتعالی هم دې پې عمل نصیب کړي. نو دا سوره یاسین دی. د دې سوره یاسین د یاسین په باره کې دغه اقوال دي چې دا د حروف مقطعاتو نه دی، یا علامه ابن عربي صاحب د امام مالک صاحب قول نقل کړی دی
یاسین د الله په صفتی نومونو کې یو نوم دی او عمده قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم دی چې یاسین دا د الله د نومونو نه یو نوم دی. د ابن جبیر صاحب قول دی د هغه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نومونو نه یو نوم دی او بعضې روایاتو کې دي چې دا د حبشي ژبې ټکی دی او د دې مطلب د یاسین معنا ده یا انسان او اے انسان. امام مالک رحمه الله دی وجه نه فرمای چې دا یاسین دا د الله د نومونو نه یو نوم دی نو کیدی شي چې د دې معنا داسې معنا وي لکه د خالق او د رازق. رازق نوم رزق ورکوونکی، خالق پیدا کوونکی، نو مخلوق ته خالق او رازق نشي ویلی. عبد الرازق بوي، عبد الرازق بوي، عبد الخالق بوي، دا بنوي مخلوق خالق او رازق نشي کېدی. نو امام مالک رحمه الله فرمایي چې کیدی شي د یاسین معنا هم دغه شانتي وي نو دې وجې نه په انسان باندې یاسین نوم کېښودل دا جایز نه دي. او که بیا چا کېښوده نو بیا د یاسین نه ږدي لکه څنګه چې په دې قرآن کې یا او سین یو ځای لیکلی شوي بلکې بیا د یا الف یا او سین او منځ کې یا او نون ولیکي یاسین وایي ځکه چې قرآن کې داسې راغلی دي وسلام علی الیاسین چې په بعضو قراءاتو کې راغلی دی علی آل یاسین نو بیا هلته یاسین شته دی نو بیا د یاسین لیکي داسې دي نه لیکي لکه څنګه چې قرآن کې یا او سین دا یو ځای لیکلی شوي. نو الله په دې قرآن په دې صورت کې فرمایي یاسین. یاسین د حروف مقطعاتو نه دی د دې په معنا باندې الله عالم دی او د الله رسول عالم او دا د یاسین معنا ده یا انسان اے انسان والقرآن الحکیم و قسمیه دی او په قرآن دی زما قسم وي الحکیم چې هغه د حکمتونو نه ډک کتاب دی پر د حکمت نه دی او د حکمت نه ډک کتاب دی زما د قسم په دغه قرآن باندې وي. انک بېشکه ته چې محبوب پیغمبره لمن المرسلین خامخا ته د پیغمبرانو نه ته زما د لیږلې شوي پیغمبرانو نه او ته زما پیغمبر یې علی صراط مستقیم په لاره برابر او سم باندې په برابر او سم لار باندې ای صراط مستقیم ثابت علی دین قائم ته داسې دین باندې قائم چې هغه برابر دین دی او هغه اسلام دی. تنزیل او تعالی چې موږ دا کوم کتاب او کلام درکړی دی او دا خلک ورته دروغ وایي افترا ورته وایي دا دروغ نه دی بلکې تنزیل دا قرآن دا نازل شوی دی العزیز دا هغه ذات د طرف نه چې هغه غالب دی الرحیم او ډېر مهربان دی په هغه چا باندې چې چا ایمان په دې باندې راوړ. د څه دپاره د څه دپاره موږ ته پیغمبر لیږلی لتنذره دپاره د دې چې ته ویرې قوما هغه قوم لره ما انذر آباؤهم ما نافیه دی ما انذر آباؤهم چې نه دي یرولی شوي پلاران د هغوی فهم پس دوی چې د غافلون په غفلت کې پراته دي د آخرت نه. الله فرمایي ته موږ دې دپاره لیږلی تا باندې هم دا کتاب دې دپاره نازل کړی دی لتنذره چې ته ویرې قوما هغې قوم لره ما انذره چې نه دي یرولی شوی یعنی په هغوی کې پیغمبر نه دی راغلی. نو په عربو کې پیغمبر خو راغلی دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام نیکه دی زمونږ پیغمبر علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او نور د یهودو چې څومره پیغمبران دی هغه د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي. مراد دا دی چې په قریبه زمانه کې دوی ته څوک یېروونکي نه دی راغلی او د الله پیغمبر نه دی راغلی د دې پلارانو نیکیانو ته. نو دقې عربو ته موږ ولیږلې دپاره د دې چې ویرې دغه قوم چې قریبه زمانه کې هغوی ته نږدې څوک پیغمبر او یېروونکي نه دی راغلی. لتنذره دپاره د دې چې ته ویرې قوما هغې قوم لره ما انذر آباؤهم چې نه دي یرولی شوي پلاران نیکیان د هغوی فهم پس دوی چې د غافلون دوی په غفلت کې پراته دي د آخرت نه. لقد حق القول
بشکا ثابت شول خبره وجب القول بالعذاب ثابت شول خبره د عذاب د الله على اکثرهم مبارد اکثر د دوی کی د الله هغه د تقدیر خبره او د الله د عذاب خبره د دوی د اکثر مبارک ثابت شول او حق شول فهم پس دوی چې لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي د الله په علم کې دي چې دوی ایمان وروړونکي نه دي. بیا ورته یاسین والقرآن الحکیم او قسم دی په قرآن باندې چې د حکمتونو ډک کتاب دی. انکا بشکت چې اے محبوب پیغمبره لمن المرسلین تخامخا د پیغمبرانو نه د رسولانو نه علی صراط مستقیم ولا رسم برابر باندې تنزیل العزیز الرحیم تعالی چې کوم کتاب مونږ درکړی دی دغه قرآن نازل کړی شوی دی العزیز د هغه ذات د طرف نه چې هغه غالب دی الرحیم ډیر مهربان دی په هغه چا چې ایمان یې راوړی دی په دی لتنذر د پاره د دې چې ته ویری په دې قرآن سره قوما هغه قوم لره ما انذر آباؤهم چې نه دي یرولی شوي د هغوی پلاران نیکیان هغوی ته قریبه زمانه کې څوک یروونکي او پیغمبر نه دی راغلی فهم پس دوی چې دي غافلون دوی په غفلت کې پراته دي د آخرت نه. لقد حق القول بشکا ثابت شوله خبره واجب شو خبره د عذاب په دوی باندې علی اکثرهم په اکثرو د دوی باندې فهم پس دوی چې دي لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.